صحابه کرام باندې و جنازه تیر شو. فاثنوا عليها خيرا، نو دوی په هغې باندې د خیر ثنا ویلې چې دا مؤمن و، نیک و، منځ کوونکی و، عبادت کوونکی و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې د لره خو جنت ثابت شو. ثم مروا باخرى، بیا بله جنازه تېره شوه په صحابه کرامو باندې. فاثنوا عليها شر، صحابه د هغوی د شر بیان وکړو چې دا ظالم و، مفسد و، قرآنکار و. نبی علیه السلام ویلي چې وجبت، د لره هم ثابته شوله، ویې ګټله. نو عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ما وجبت، ای د الله رسوله هغې جنازې دپاره څه ثابت شول او څه یې وګټل، او دې جنازې دپاره څه ثابت شول او څه یې وګټل. فقال، نبی علیه السلام وفرمایل هذا اثنیتم علیه خیرا، د دې یوې جنازې چې تاسو خیر وویلې، د دې ثنا او صفت او مدح مو بیان کړه، فوجبت له الجنه، د لره جنت ثابت شو. وهذا اثنیتم علیه الشر، او د دې بلې جنازې او د دې بلې جنازې والا تاسو د شر بیان کړو، نو فوجبت له النار، د لره اور د جهنم ثابت شو. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې خبره دلته دا ده انتم شهداء الله فی الارض، تاسو خو د الله شهدا یې، د الله ګواهان یې په ځمکه کې. دا مؤمنان د الله رب العالمین شهدا او د الله رب العالمین ګواهان دي په دې ځمکه کې. نو دوی چې د چا دپاره د ایمان او د اسلام او د خیر ګواهي وکړي، نو هغه الله سره همدقسې وي، ځکه مؤمن د دروغو ګواهي نه کوي. او مؤمنان چې د چا دپاره د شر او د ګناه او د ظلم ګواهي وکړي، نو دا الله سره مقسې مجرم، فاسق، ظالم وي، ځکه مؤمن خو د دروغو ګواهي نه کوي، مؤمن د دروغو خبره نه کوي.